بسم الله الرحمن الرحیم. پښتون ټایم ته مو په سلامونو هرکلی کوم. امید ده چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. دوستانو، نن له تاسو سره په دې ویډیو کې یو ډیر خاص او دردونکی خبر شریکوم چې د یوې نجلۍ تصویر په واتساپ ګروپونو او فیسبوک باندې ډیر زیات شیر کیږي او ویل کیږي چې دغه جنۍ په ډیره بې دردي سره قتل شوې ده او د روډ سایډ ته غورځول شوې ده. دوستانو، نه یې خلکو ته د کورنۍ معلومات کېدو او نه هم خلکو ته دا معلومات کېدو چې دا چا وژلې ده. دوستانو، که چیرته د دغه جنۍ شناخت نه وای شوی او د کورنۍ معلومات یې نه وای شوی او د لاوارث مړي په شکل به یې ښخوله او وروسته به یې هم څه معلومات نه کېدل چې دا څوک وه او چا وژلې ده. لیکن د پولیسو د بهترینې کارکردګي له وجې نه د دغې جنۍ د قاتلینو پته ولګېده. دوستانو، پولیسو نه یوازې د دې جنۍ قاتلین پیدا کړل بلکې د دغه جنۍ کور یې هم پیدا کړ او دا یې هم معلومه کړه چې دغه جنۍ څنګه چا او ولې وژلې ده. دوستانو، دې نه مخکې چې تاسو ته د دې جنۍ د واقعې په اړه پوره او مکمل معلومات درکړو نو له تاسو ټولو څخه یوه هیله یو خواست دی چې که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل پښتون ټایم همدا اوس سبسکرایب کړئ. دوستانو، په 400 کې د وژل شوي جنۍ نوم سبیه بیبي ده او د اټک اوسیدونکې ده. د وژل شوي جنۍ عمر تقریبا 22 کاله دی او د اس ایچ او عرفان خان په واسطه باندې د دغه وژل شوي سبیه بیبي قاتلین هم ونیول شول. دوستانو، زموږ د دغه ویډیو د جوړولو مطلب دا دی چې اکثره زموږ او ستاسو په معاشره کې جنۍ او یا هم هلک ووژل شي بیا اکثره خلک دا خبرې کوي چې ښه وشو چې جنۍ یې وژلې ده، شاید جنۍ به خرابه وه او هر څوک حقیقت ته د رسیدلو نه مخکې همدا خبره کوي. دوستانو، باید دا یوه خبره په یاد ولرو چې الله تعالی فرمایلی دي چې که څوک یو انسان په ناحقه قتل کوي او بل کس دا وایي او همدا شاهدي ورکوي چې ښه ده چې قتل یې کړه نو الله تعالی فرمایي چې که اسمانه او ځمکې هم د دغه کس په اړه ما ته سفارش وکړي چې دغه معاف کړه نو بیا به هم د هغه کس ځای جهنم وي. نو دوستانو، که کله هم داسې ویډیو یا داسې تصویر ګورئ نو له ځانه پروپاګنډا او خبرې مه کوئ چې دا صحیح ده او یا هم غلط. الله ته یې پرېږدئ، الله تعالی ښه پوهېږي او د الله تعالی څخه همدا دعا وکړئ چې الله تعالی دې زموږ او ستاسو لوڼې، خویندې او میندې په عزت کې وساتي او الله تعالی دې دغسې مجرمین وشرموي چې داسې ناروا کارونه کوي. دوستانو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو چې یوه جنۍ د سبیه بیبي په نوم باندې په 400 کې په ډیره بې دردي سره قتل کړی شوې ده. د ویډیو په اړه که څه ویل لرئ نو موږ سره یې په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.